دښمنانو لاس سره ورکړي. خپل په ملک کې مال وشیندئ، په خپل ملک کې مال مصرف کړه، په خپل ملک کې مستحقین ستا هغوی ته ورکړه. الله به تا هم آباد کړي، دی به هم الله به ځان لپاره یو موټر په 2 میاشتې کې بدلوي، په 6 لک روپۍ اخلي. نه دی مبارک دي سه، په 50 لک روپۍ واخله. د همسایه حال خو دې هم واخله. ته پر ودو باندې 100 روپۍ به خصې، ته چې د حج راسې 100 روپۍ مصرفوې، تا یوازې په سالون کې 100 روپۍ مصرف کړه. نه زه نه وایم چې مې مصرفوم، مصرف یې کړه. د غریب حال هم واخله که د وطنوالو هم واخله. زما دې په ذات د خدای قسم وي، دلته زموږ په دې ملک کې موږ داسې غیرتمندې خویندې لرو چې هغه ځان د لوږې بې ښه ده کوي، خو چا ته لاس نه نیسي، د کور نه نه راوځي، خپل کور ته یې کوي، په چا باندې نه ویني. تا غیرت یې الله پاک تباه کړي، ستا غیرت یې الله وشرموي چې ستا خور دومره غیرتمنده ده، ځان مور ته اچوي، ځان لوږې ته اچوي، ځان مرګ ته اچوي، لیکن تا غیرت دا تقاضا کوي ته د لوږې ځان هغه ځان مور ته اچوي. یو پارسل وړه نه ورسته مکوی مؤمنانو، د خدای لپاره کوم، د همدردۍ لپاره کوم. څومره اتحاد او اتفاق چې مې اوله ورځ پر کرکټ وکړي، د غومره اتفاق نه د دې نیمایي په خپل آپس کې په ورورګرۍ او خاط باندې وکړي. خبره خلاص. دلته موږ پر قومیت تقسیم شوي، دلته موږ پر ځای ځای تقسیم شوي. زه پلانکی ځای یم، ته پلانکی ځای، زه پر تا یو افسر وړی یم. د الله قرآن څه وایي؟ قرآن ته خو تاسو وګورئ، یو قوم پر بل قوم باندې فضیلت نه لري، تور پر سپین فضیلت نه لري، عرب په عجم فضیلت نه لري. الله وایي په تاسو کې افضل هغه دی چې هغه متقي وي، زړونه یې پاک وي د خباثت څخه، زړونه یې پاک وي د شرک څخه، زړونه یې پاک وي د مسلمان سره د غدر او دوکې څخه، زړونه پاک وي. دغه الله ته درګورو غواړو، قومیت باندې نه کېږي. د دې سل چته ماڼۍ نه د کوټلې ژوندون ښه دی.